تاسو له SBS پښتو سره یاست. د افغانستان په بازارونو په تیره پلازمینه کابل کې په وروستیو ورځو کې د نفتي توکو بیې شاوخوا 10 سلنه لوړې شوې دي. دغه ناڅاپي زیاتوالی د موټر چلوونکو، سوداګرو او عام خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي، ځکه د سپند توکو د بیو لوړوالی د ترانسپورت، خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو پر لګښتونو مستقیم اغېز کوي. د معلوماتو له مخې د مهال په کابل کې د 1 لیټر پټرولو بیه اووه افغانۍ، د 1 لیټر ډیزلو بیه 3 افغانۍ او د 1 کیلو مایع ګازو بیه 4 افغانۍ ده. په داسې حال کې چې یوه اونۍ وړاندې دغه بیې شاوخوا 10 سلنه ټیټې وې. سوداګر د بیو د لوړېدو لامل په نړیوالو بازارونو کې د نفتو د نرخونو بدلون او د سیمې وضعیت بولي، خو خلک له حکومته غواړي چې د بازار څارنه زیاته او د بیو د بې ځایه لوړوالي مخه ونیسي. موټر چلوونکي وایي د تیلو د بیو لوړېدو د دوی عواید کم کړي او د کرایو لوړول هم د مسافرو له غبرګون سره مخ کیږي. دوی له مسؤلو ادارو غواړي چې د بیو د کنټرول لپاره عملي ګامونه پورته کړي. زه تریاله یم د کابل د ښار ټکسي وه. ټکسي لرم وروره څو ورځې کېږي د تیلو بیه او د ګازو بیه خپل حوج ته رسېدلي دي. عوامل یې ولا که معلومې که ډالر په 70 ډالر خو هم دونه نه دي پورته سي. وروره بس یعنی دا تصمیم نیول د موټر ودرو وروره د موټر کې مزدوري نشته. تیل تر غوړي پورته دي، غوړي تر ګاز پورته دي. وروره خپل حوج ته هر شي خپل قیمتونه خصوصا نفتي مواد بیې بیخي لوړې شوي. وروره کاروبار زه یو سوالي ته ځو، موږ مثلا 15 روپۍ زیاتې وایي وروره هغه وروره زه تیل ګاز څه کوم، زما خلکو اقتصاد هم ضعیفه دی، هغه هم کرایه نشي ورکولی، مجبور یم دلته ولاړو. سواري وروره کرایه نه لري، خلکو هم اقتصاد ضعیفه ده او کاروبار هم نشته، نه بیخي بس دا کار ټپ ولاړ ده وروره، نشته یو شی هم نشته. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویاند وایي په سیمه او نړۍ کې د نفتو د تولید کمښت د دې لامل شوی چې د نفتي توکو نړیوالې بیې لوړې شي. د هغه په وینا د بدلون یوازې په افغانستان پورې محدود نه دی، بلکې د سیمې په ډیری هیوادونو کې هم د سپند توکو نرخونه لوړ شوي دي. نوموړی زیاتوي که څه هم افغانستان د نفتي توکو تولیدونکی هیواد نه دی، خو د سیمې د ګڼو هیوادونو په پرتله د نفتي توکو بیې لا هم په افغانستان کې ټیټې دي. په سیمه کې او په نړیواله کچه د نفتي توکو د تولید کمښت د دې سبب شوی چې بیې تغییر وکړي. د نفتي توکو بیې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د سیمې په ټولو هیوادونو کې تغییر کړی. په داسې حال کې چې افغانستان د نفتي توکو تولیدونکی هیواد هم نه دی، خو د سیمې هیوادونو په پرتله پکې د نفتي توکو بیې خورا ټیټې دي. د اقتصادي چارو شنونکی قیس محمدي بیا وایي په افغانستان کې د نفتي توکو د بیو لوړېدل داخلي او بهرني لاملونه لري. هغه SBS پښتو ته ویلي د ډالرو د بیو لوړوالی او د افغانۍ د ارزښت کمېدل د نفتي موادو د وارداتو لګښت زیات کړی دی. د هغه په وینا د سیمې سیاسي وضعیت په ځانګړي ډول په ایران کې ناامني او د تیلو د صادراتو اغیزمنېدل هم د نفتي توکو پر بیو اغیز لري. د نفتي محصولاتو بیې لوړېدو دلایل په افغانستان کې دننه داخلي دلایل او بهرني دلایل لري. دننه په افغانستان کې له بدمرغه د ډالرو بیه پورته شوې ده او د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. دا باعث د دې کېږي چون نفتي مواد په ډالر واخیستل کېږي، نو کله هم چې افغانۍ بې ارزښته شي د نفتي موادو بیې هم ورسره لوړېږي. د بلې خوا نه د ایران داخلي وضعیت هم په دې باندې تاثیرات لري. کله چې د ایران حکومت تر بمبار لاندې وي او دوی په جنگ او جګړه کې وي او ونشي کولای چې تیل صادر کړي، په دې شرایطو کې د تیلو بیې لوړېږي. دلته په افغانستان کې هم تاجران ویني چې کله د ایران شخړه نه حلیدونکي او بار بار دا وضعیت خرابېږي، نو دوی دلته خپل ذخایر زیاتوي او یو تعداد کېدای شي چې احتکار هم وکړي. دا باعث د دې کېږي چې د نفتي موادو بیې لوړې شي. د اقتصادي چارو شنونکي ټینګار کوي چې حکومت باید د نفتي توکو ستراتیژیکې زیرمې جوړې کړي، د بهرنیو اسعارو د ثبات لپاره ګامونه پورته کړي، د ترانزیت ستونزې هوارې کړي او د وارداتو لپاره پر یو هیواد د تکیې پر ځای بدیل لارې ومومي. لازمه ده چې د افغانستان حکومت د یوې خوا نه د تیلو ذخایرو لپاره جدي توجه وکړي او کوشش په دې وشي چې ستراتیژیک ذخایر په درست شکل باندې د حکومت په مرسته باندې جوړ شي. د بلې خوا نه باید د بهرنیو اسعارو د نرخ په کنټرول کې لکه څنګه چې د تیر 4 کاله کار کېده بیا هم دغه کار وشي او د افغانیو
ارزښت د بهرنیو اسعارو په مقابل کې باید کنټرول شي. په دریمه برخه کې د ترانزیت او ترانسپورت موضوع ده. باید د نفتي محصولاتو ترانسپورت ته ډیره توجه وشي او کوشش پدې وشي چې دغه محصولاتو په ترانزیت او ترانسپورت کې مشکلات پیدا نشي. دغه رنګه د نفتي موادو په وارداتو کې لکه نور محصولاتو غوندې باید په یو هیواد باندې تمرکز ونشي، په یو هیواد باندې محدود پاتې نشي. اس بي اس پښتو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم ترلاسه کړي، خو د راپور تر خبرېدو پورې دغه وزارت ویان زموږ پښتون ته ځواب ونه وایه. سره له دې چې د نړیوال بازار بدلونونه د تیلو پر بیو اغیز کوي، افغانان هیله لري چې د بیو د ثبات لپاره لازم اقدامات وشي څو د ژوند پر لګښتونو یې نور فشار زیات نشي. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.